کاهنانو او د نجومیانو خبرې به منلې او کاهن هغه چاته ویل کېږي چې د مستقبل خبرې خلکو ته بیانې او دا دعوه کوي چې زه په پټو خبرو باندې پوهیږم د جادوګر او د کوډګر او نجومیان هغه دي چې دوی د ستورو ته ګوري ستوره دي خنه دی په دې ورځو کې ستا ستوره په گردش کې دی جی تزه بیا راشه غوټه لګه مضبوطه راوړه نه چې ستوره دی ودرېږي نه بیا موږ معلوم کو چې پته سم مصیبت راتلو وره هغه وته خجی کوي به چرته دي چې درس ووري دی موحد سلفي چې دوی دا شي ته ور دي وابيانو ته وي چې دوی دروغ وي دروغ سبلا نه لري سره خوري دروغ دغه ته وي کې ته غیب علم نشا سره دی د الله سره فقل انما الغیب لله دا زموږ عقیده زموږ ایمان دی نه د پیغمبر سره غیب شته نه د صحابه کرامو سره نه د بل ولی الله سره هیڅ سره غیب نشته او نه د کوډګر او جادوګر او د نجومي او د کاهن سره شته خو دوی د عقیده ورتلو بس په دې ستورو باندې عقیده وا چې د باران بو شو کنه مطرنا بنوع کذا وکذا وې دا باران د پلاني ستوري د لاس وشو چې استوره د دې ځنه التل هغه دی خو هغه باران وشو یې نسبت به الله ته نه کو نه د نجومیان کاهنان تپوس مکو زمو په معاشره کې څومره دي تپوس مکو د پتیلینې چې سره چته لاندې دی کوډګر پروتي تجارت روان کړه خدب کې زنانه رواني بس دا جادو کې په پلانې باندې او پلانې کې په د باندې او د کوډ کې باغ باندې او کوډ کې په د باندې ټول دا کیسې رواني عقیده په دې جوړه شوی او الحمدلله زما درې کې سلور بیانونه یې غووري د جادو اثرات د جادو اسباب د جادو علاج او د جادو د جادوګر حکم دا تفصیل مې بیان کړی غووري د زی تفصیل نه خود صرف لنډه ده رسول سم په حدیث کې وي چې څوک په کاهن په سورغه جادوګر کوډګر په سورغه او داغه خبري ومنلي چې لريشتیا دي نو د کفر کو انکار کو دا کتاب نه کم چې په منازل شوی رسول الله سلام وي دویم یو سره وینا منه نه اسیزم رسول سم چې څوک اسیلا سلوي خروجي موز نه قبلي دا ټیویانو کې کته دم تللی په موبایل باندې رابطه ساتل دام تللی ټول په دې کې دن راځي د مکه په مشرکانو کې دا بیماری و دغه شان دا بیماری به کوجه بدپالی به کوله هر شي سره دغه وسه عقیده و او اکثر به دې چل کو چرابلو سکار وکاو خو چې دا کار به ګوره زما د پاره غوړې کنه به وره نو په یو مرغۍ په سی بورلو کله هر قسم ده دا مرغۍ به وال وزوله نکه دا مرغۍ وال وته په خې طرف لاړه نو دا کار کوا دغه ستاره لپاره خیر دی او کدا مرغۍ وال وته په ګس طرف لاړه نو په دې کار کې ستاره لپاره خیر نشته دغه شان بدپالی په بازو ورځو په بازو میاشتو پورې سفر د میاش ولا سفر اوس په موږ داخلي لکه نن سبب د عقیدې بیا موږ د غوسې شو تاسو موږ د مکی د مشرکان سره ملاوای هغه هم د سفر نه بدپالی بینه وې دا منحوسه میاشت او د کې برکت نشتی او د کې به ودونه نه کې او د کې به سفر نه نن سبب د خبرې کې دغه خبرې زموږ په معاشره کې هم دي د شنده د سارو پورې عقیدې تړلې شي قارغه आवाज به اوري دای سره باقی د سپي आवाज به اوري سره عقیده نن سبب د قشاد سپي غفلې دی وې مزه سپي پوه شوخه سپه په دې چې په دې کار کې خیر دی او که شر دی د دې وسړي دې درجه ته عقیده راورس سترګې مور پیدا غسوي الله دې خیر کی د سم کټ سړې د سترګې چې ور پیږي وسی چل کی خې سترګې مور پیدا خیر به یو د زنانه پینسکه الټی شي دای سره عقیده ده کړه خانک نه وړه اخوولېږي دغه سره عقیده ده د هر شي سره عقیده ده کوم عقیده ده دلیل له بده باندې چې عقیده نشتی عقیده مضبوطه په الله باندې دا عقیده دي نو خپل رب باندې مضبوط ایمان او عقیده چې خیر او شر ټول هغه په لاس کې د سپي غپا بس شر راوړي او سبا خیر راوړي او کارغه ته وګورو کار ته وګور او سترګه ور پیدا او پینسه وړي دا څه خبري یعنی چې نورم ډېر عقیده دي کې زوستا سونه ته پوښتنه کوم خبره نه ولي چې هر مرګري ته بسنه خبره معلومه خجر لاس تخنیکی دم سی چل لے
دا وې دا سړی مالدار کی بل څه څه معلوم دي چرته زی شوی چتر روان دي قسمت خراب ته اوس بارته اوس دنیا خلکو چې الټه پرتی ټول قسمتونه خراب دي لکه چې څوک خړېږي او دا وسانه طریقه ده د خلک په ډاکټرانو بزي پیسې بزي ورکوي زه خړېږم د شپې خزانه تنګ شي خزو طلاق واغستو د خاوندانو نه طلاق واغستو والله لازم په محکمې ته کیس راشي غټي محکمې ته شیخ ته وی زه دا خاوند وړوي د خړېږي زه تنګ کړي اخر یو طلاق ورکړي چې دوه اسانه طریقه ده دا چې به موږ بوډونو په دغه ولي کوی پیزار ول الټه کو سړی به خرو غرمټي بل ساقیده په بنگلاديش کې دی میاش کې نه نکاح کوي نو واده کوي دا حرام دا ټول زموږ په ملک کې کوي پاکستان افغانستان انډیا بنگلاديش د دغه عقیده ده چې سفر په میاش کې باندې نکاح کې نه به سفر کې نه تجارت به شروع کې ځکه چې دا منحوس ولیاذ بالله وی دا به برکت میاشته او بل دا چې په دې میاش کې پیریانی چې کله دا میاش ختم شي په اخر کې د کور د ګوټونو او د هر څه جارو کوي او پیریانو ته ویوزي او د شپې بنوزي او پلانې کار بنه کوي دا حضور په ملک کې خلکو د عقیده بل څه عقیده د دوه اخترونو په منځ کې خادینه کې خوشحالي بنه کې د به برکت ده اوسې شي عقیده شو په کپړو چې جولا وګرځي نه بل څوک بل جوړه دلم روانه ده وي جولا ولا خبر ورکو بل څه عقیده په دې طرف ځه ټول د بدفعلی د خبري او څنګه چې باغو د مشرکانو د عقیده غلطي دغه شند الحمدلله الله سبحانه وتعالى شکر وباسه چې الله سبحانه وتعالى تاسو ته پاک عقیده نصیب کړی ده او الله سبحانه وتعالى تاسو ته لار اسانه کړی ده د قران او د حدیث ته زده کړی او پاک منهج الله تاسو ته نصیب کړي ته دې نعمت ته چې دنیا و ما فيها چې دنیا او سب کې دي کړه دې په شان لس پیری شي هم د نعمت مقابله نشي کوله په دې باندې شکر وباسه